بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. دا یوشتم حدیث دے دی کتاب کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث د الله د رسول نه اوریدلې ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې فرمایي منګ او تاسو ته یو نصیحت دی، نصیحت او دا نصیحت زنانو ته هم دی، نارینو ته هم دی، چې په اخراجاتو کې یعنی خرچو کولو کې درمیانواله کول دا نیم ژوند دی. نیم خرچه کې به درمیانواله کې نه به بیخي بخل کې چې خپل اهل او عیال باندې ډیر سختی او تکلیف راولي او لګه پیتیره او دسی بمنه کې چې بیخي اسراف کې بلکې درمیانه به چلیږي. دا نیم ژوند دی، ځکه چې بیخي اسراف وکړي او پیسې ولګي سبا له کېدای شي د هسپتال ضرورت راشي او یو ضرورت راشي، بل ضرورت راشي، د انسان سره ډیر ضرورت متعلق دي، به ور سره پیسې نه به پریشانه جون مریدي سی لکه نه ژوند پریشانه به نو درمیانواله کوا نو به سره په وخت ضرورت کې خرچه او پیسې نو دا نیم ژوند خوشاله به. قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی دا فرمایلی ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لاس مبیخی په سټ پسې تړه چې جب ته نخ کته کیږي او می بیخی کلاوه. نو ان شاء الله دا حدیث زموږ استاد لپاره پوره نصیحت دی چې جون کې به درمیانواله کو، لباس کې، پیزار کې، په خوراک کې، د کور په جوړولو کې، هر څه کې به درمیانواله. وس لفظی معنی ته وګوره. الاقتصاد درمیانواله کول فی النفقه په خرچه کولو کې نصف المعیشت نیم ژوند. بیا واوره الاقتصاد درمیانواله کول فی النفقه په خرچه کولو کې فی النفقه په خرچه کولو کې نصف المعیشت نیم ژوند. والتودد الى الناس نصف العقل. دا دوان حدیثونه بیهقی شریف کې راغلي دي، دا مخکنه هم او دا وسنه هم. هغه مخکنه هم عبد الله ابن عمر نقل کړو او دا هم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي د الله د رسولنا. دی حدیث کې ډیر خسته نصیحت او ادب پروت دی، پرې کې د انسان لپاره ډیره زیاته فائدہ ده چې دی حدیث باندې عمل وکړي. خلکو ته اظهار د محبت کول او د خلکو سره د محبت والا زندگی تیرول دا نیم عقل له. ځکه چې د خلکو سره محبت وکړي، یو سړی استاخاله رااله، ستا کلی ته رااله، ستا محلي ته رااله، ته دغه سره ډیر محبت وکړو، اظهار د محبت دی وته وکړو، نو دا سړی ته ځان سره واغښت، دا غزل دی وګټو، بیا کو سباله ته ورشي د هغه علاقې ته، شپه درکې تعالی ورځ درکې، تو عام د بانی خوري، پناهي درکې، ملګری کېږي سره د دین په مسله کې. نو نیم عقل له دا خبره چې د خلکو سره محبت سره وږي.
دغه رنګ ټولو خلکو سره نو ستا په هر ځای کې ملګری، ستا په هر ځای کې عزت، ستا په هر ځای کې د فنا زیوی. او که ته یو مسله په یو ځای کې وګورې تاسو خلک ملګری کیږي. او که هر څوک دی خپه کړي، هر څوک دی گاونډي دیم خپه کړي دی، کلیوال دیم خپه کړي، خپلوان دیم خپه کړي، هر چا سره دی نفرت دی او نفرت دی. چاته مشرک وایا او چاته کافر وایا او چاته بدعتي وایا، اظهار د محبت د مسلمانانو سره نه کوي، صحیح مسلمانانو سره دا بی عقلی ده. لفظی معنی ته وسو ګورا ان شاء الله پویږي تاسو. والتودد او مینا کول ال الناس د خلقو سرا، والتودد او مینا کول ال الناس د خلقو سرا. تودد دې ته ویل کی چې په زور باندې ته محبت پیدا کی د مسلمانانو سره. نصف العقل دا نیم عقل به لفظی معنی ازدکا. والتودد او مینا کول ال الناس د خلقو سرا، انسانانو سره نصف العقل نیم عقل. د دې خلکو نه مراد مسلمانان دي، غیر مسلمو سره د محبت نساتی. وحسن السؤال نصف العلم، لفظی معنی ته ګوره. وحسن السؤال او خیسته تپوس کول نصف العلم دا نیم علم ده. خیسته تپوس د ادب په الفاظو باندې او ځان محتاج غنل او خیسته تعبیر ورکی، خیسته الفاظ سره سوالو کې د یو عالم نه د نیم علم دی. ګوره د مسائل تپوس به پکار دی چې بندي وکي چې کله وته مسله راشي او یو عالم تکینی چې د سی مسله راغلی ده د دې څه حکم دی. ډیر مسائل دي چې د زنانو سره تعلق ساتي، د زنانو د خاوندانو سره تعلق ساتي، د زنانو د حیض سره او د نفاس سره او د بچی د پیدایش نه مخکې وروسته د روجې مسائل ډیر زیات دي او د دې تفوس زنانه نه کوي. په کار دی چې ویږي او خپل خاوند ته وایي نو غیر یو عالم نه او تپوسی په خیسته ادب په الفاظو دا نیم علم دی. کو مسله راځي ضرورت راځي او موږ په حیا کوو او خپل په پټو نو ډیر دین به زمنګ نه خراب شي. نو دی کې خیسته تپوس کولو دا ترغیب راغله دی حدیث کې. خود فرضی مسائل تپوس هم نه کې. د فرضی مسائل مطلب دا دی کو فرض کدي سی وشین به بس کېږي او هغه مسله من سره لا راغلی نه فرض کدي سی وشین څه به کېږي بیا نه. دې ته فرضی مسائل و چې هغه به تپوس نه کې چې کله مسله من سره اعلان د عالم نه تپوس. وحسن السؤال خیستا تپوس کول نصف العلم دانیم علم دی. وحسن السؤال خیستا تپوس کول نصف العلم دانیم علم دی. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، دا حدیث ابن ماجه کې راغلی دی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عالم صحابی دی، فقيه. دا وی د الله د رسول نما اوریدلی دی چې د الله رسول فرمایلی کوم انسان چې د ګناهونو نه توبه ویستله دا د سې د ګناه نه پاک شو لکه څنګه چې د سره ګناه نه وکړي هغه وخت کې پاکو. چا چې ګناه د سره نه دا کړی او چا چې توبه ویستله دا یو شانتی دی د ګناه نه په صفای په پاکی کې. یعنی ګناهونه په توبې سره معاف کیږي او بالکل انزل کیږي. مونږ او تاسو لپاره توبه ایستل ډیر ضروری دی هر وخت کې او اسی د خلی توبه نه د زلنه زکه چې مرګ سپته نه لګي. ځوانان خلک لاړ ځوان تکړه سړی وي او استمړ شي او ډیر زمونږ د او تاسو د مخینه تیر شو نو زمونږ لمبرم روان دی فتن لګي چې کله به ملک الموت را رسی خوب کې به وفات کیږو نه په یخه به وفات کیږو مسافرۍ کې به وفات کیږو په کور کې به وفات کیږو
د علم الله ته نو هر وخت کې توبه، هر وخت کې توبه. علی رضی الله عنه ویلی وی الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، دا خلق وددي خو چې کله مړ شي دا برایخ شي. نو ځان به نو د کو زما عزتمندو، موږ تاسو کې هر یو تن ته خپل ګناه معلومه ده. تا ته خپل ګناه معلومه ده، څومره ګناهونه تا کړی دي، د الله څومره نافرمانی تا کړی، او ما ته خپل چې ما څومره نافرمانی کړی. الله رب العالمین د خپل ګناهونو مغفرت غوښتل او توبه ایستل، ګناهونه راګرځیدل، دا ضروری خبره ده. التائب توبه ایستونکې من الذنب د ګنانا، کمن پشان د هغه چا دی لا ذنب چې ګناه نه وي له د هغه لپاره ته سره ګناه نه کړي، دام د هغه پشانتې شو چا چې توبه ویستله.